السلام علیکم. یان د ژوند کیسو خپرونه د خپرېدو وخت را رسېدلی دی. لومړی به د نن کیسې یوه لنډه برخه در واوروم. مرسته دا غږ د اوږدلکۍ مشخورما و. دا چې ولې ژړل راځه چې په ګډه کیسې ته غوږ شو. واه د ترکاریو دا ښکلي واړه پټي څومره ښه راشنه شوي دي. دا بېکاره بوټي او ګیاوې ډېرې پکې راختلي دي، خو ښه دی ډېر ځای مې خشاوه کړ. اوهو دا توتي نن څنګه داسې خوشحاله دی او خواندي؟ د صبر ورغږ کمه. توتي و توتي تا ته وایم. راځئ ته راغلم. سلام اکا. سلام. وعلیکم سلام. توتي څه خبره وه چې خندل دي؟ وی ولې توتي؟ ښارو خو د ملګرې ده. شو چې لاړه که ښارو په درد نه خوري په درد. ای توتي څه به درته ووایم، که د اوږدلکۍ مشخورما کیسه در باندې وشي بیا به څه کوې؟ څه؟ اوږدلکۍ مشخورما؟ اکا په هغې څه شوي وو څه؟ توتي کیسه یې درته وایم، خو په دې شرط چې دا کیسه به بیا ښارو ته م وایې. سمه ده؟ سمه ده اکا سمه ده. راځه نو لومړی به دغلته په دغه پوله باندې کینو، بیا کیسه درته وایم. همداسې دا دی اکا. زه په دې ځای کې درته کېناستم. هله نو اکا ته ګورې کیسه پیل کړه. کیسه خو داسې ده چې په یو ښکلي ځنګله کې د اوږدلکۍ او زیړۍ په نوم دوه مشخورماوې اوسېدلې. څه وخت کېده چې اوږدلکۍ او زیړۍ سره ملګرې شوې وې، خو کورونه یو څه سره لرې ول. نور به دې نو څه سر در خوږوم توتي. یوه ورځ د زیړې مشخورما د کور بام خراب شوی و، ډېره خفه وه. د کور بام سوری شوی، که باران شي خامخا به کور ته دننه راځي. دا باید بند کړم. د هغسې خاورې به پرې ور واچوم چې د سوری بند شي. د هغسې مشخورما ویښه یې کوي. دا څه کوي؟ ای کارغه راشه مرسته راسره وکړه. ولې ملنډې وهې؟ ملنډې نه در باندې وهم، مرسته نه شم در سره کولی. په بام باندې خاورې مه اچوه، له غسولینه ټولې خاورې دې کور ته تویېږي. اوهو کارغه خو ښه وویل، ټول کور مې له خاورو ډک کړ. اوس څنګه وکړم؟ راپه زړه شو لږ وړاندې یو هواره تیږه پرته ده، هغه به راوړم او د بام سوری به پرې بند کړم. دا څومره درنه تیږه ده. ای زیړی زما ملګرې څه خبره ده؟ په تیږه دې زور نه رسېږي، مه کوه. دا چېرته وړې؟ اوږدلکۍ ښه شوې چې راغلې. هله مرسته وکړه چې دا هواره تیږه زما کور ته یوسو. بام سوری شوی دی، هغه پرې بندوم. څنګه په خاورو سپېره شوې؟ دا ولې؟ له څه وخت راهیسې خاورې راوړم او په باندې یې وراچوم، خو د بام سوری بند نه شو. کور ته مې ډېرې خاورې ورتویې شوې. دغه تیږه درنه ده، وړلی یې نه شم. راځه مرسته راسره وکړه. مرسته در سره کوم، خو ته خو پوهېږې چې زه په کار کولو سره ډېره وږې کېږم. ته راځه چې د تیږه یو ځل یوسو، بیا به سره غږېږو. هله ونیسه. سمه ده، ته یې له هغې خوا ونیسه، زه یې له دې بلې خوا نیسم. هله زور ته. آفرین اوږدلکه، تیږه له هغه ټینګه کړه. دا سوری بند شو. اوږدلکۍ ښه ملګري د سختي په وخت کې په درد خوري. خیر یوسې. دا خبره پرېږده، د خوراک لپاره یو څه راکړه چې ځم. اوږدلکۍ خیر یوسې چې مرسته دې راسره وکړه. زه د خوراک لپاره هېڅ څه نه لرم. وینې کور مې له خاورو ډک دی، هغه باید خوب کړم. داسې نه کېږي زیړی، یا به د خوراک لپاره څه راکوې یا هغه تیږه بېرته لرې کوم. هله نو نه داسې ونه کړې، زه هېڅ هم نه لرم. الله اکا دې مشخورما خو جنجال وکړ. جنجال و توتي زیړې مشخورما سره د خوراک څه شی نه و چې اوږدلکۍ ته یې ورکړي وای. له همدې امله یې جنجال شو. اوږدلکۍ په قار شوه او له هغه ځایه لاړله. ښه اکا بیا څه وشول؟ څه
سهار به دې نور څه در خوږوم توتي. له دې خبرې څو ورځې تېرې شوې. یوه ورځ په ځنګله کې سخت طوفان شو. شېبه وروسته سیلاب راغی. د زیړی کور د یوې لویې ویالې سره نږدې و. هغه چې له کوره د باندې راووتله ډېره وارخطا شوه. په ویاله کې دقه په دقو به راډېرېږي. څنګه طوفان او باران دی. مجبوره مې ور دا د ډوبلکۍ کره ورشم. دا دې راورسېدم. دروازه به ور وټکوم. څوک یې چې په دې باران کې زما دروازه راټکوې ها؟ زه یم ستا ملګرې زیړی. هله دروازه خلاصه کړه چې باران لنده کړم. هله څنګه راغلې زیړی؟ بیا څه خبره ده؟ اوږدلکۍ له دروازې لرې شه چې دننه درشم. بیا درته وایم. صبر صبر زیړی، په یوه شرط دې دننه راپرېږدم. هر څه چې وایي منم یې، خو لاره راکړه چې دننه درشم. شرط مې دا دی چې تا باید د خوراک یو څه در سره راوړي وي. که څه دې نه وي راوړي بیا دې دننه نه راپرېږدم. اوږدلکۍ ته زما حال وګوره او ستا دا خبرې. څو شیان مې کور کې پاتې شول. اوبه پرې ورغلې. اوس هم ډېره وږې یم. ښه نو داسې خبره ده. ځه په مخه دې کار. زه ملګرتیا نه در سره کوم. اوس به په دې باران کې څه کوم؟ چېرته لاړه شم؟ الله اکا زړه موږ خرمات ته مې ډېر زړه بد شو. اوس به څه کوې څه؟ توتي زیړه مشخورما د اوږدلکۍ مشخورما له دې کاره ډېره خفه شوه. هماغه و چې د خپلې بلې ملګرې کره ورغله. د باران او طوفان له جنجال نه یې وساتله. ښه اکا بیا څه وشول څه؟ سهار به دې نور څه در خوږوم. څو میاشتې تېرې شوې. په ځنګله کې قحطي راغله. یعنې د خوراک لپاره هېڅ شی هم نه پیدا کېدل. د ځنګله حیوانات ډېر وږي وو. د اوږدلکۍ مشخورما او بچي حال یې ډېر خراب و. الله مورې له لوږې مړ شوم. یو څه راکړه چې ویې خورم. الله بچیه زه وطنه ډېره وږې یم. هېڅ شی مې نه دي خوړلي. نه پوهېږم چې څه وکړم. وای وای ډېر وږی یم. له ډېرې لوږې مې سر ګرځي. له ځایه نشم پورته کېدلی. هغه دی مورې وینې له سوی سره ګازره ده. ومې لید سویه ښه ده لږ ګازره راکړه. بچی مې ډېر وږی دی. نه نه اوږدلکۍ ځنګله کې هېڅ شی نه پیدا کېږي. دا ګازره مې په ډېره سختۍ پیدا کړه. زه نو لاړمه. سوی خو هېڅ مرسته راسره ونه کړه. وایي وایي اوس به څه کوو مورې؟ بچیه راځه چې د خرمۍ دروازه ور وټکوو. کېدای شي مرسته راسره وکړي. مورې زه نور په لاره نشم تللی. څنګه وکړم؟ بچیه ته همدلته اوسه. زه لاړم دروازه ور ټکوم. مورې له لوږې مرم. هله خواړه راوړه. اوس به څنګه کوم؟ بچی مې د لوږې زور نه لري. هېڅوک دروازه نه راته خلاصوي. یوازې د زیړۍ کور پاتې دی. خو له شرمه هلته هم نشم ورتللی. اوس به څه کوم؟ خدایه اوس به څه کوم؟ مورې خواړه خواړه. بچیه زما غږ اورې؟ بچیه سترګې دې خلاصې کړه. وایي خدایه هلئ مرسته مرسته. وایي اکا د اوږدلکۍ په بچي څه وشول څه؟ د اوږدلکۍ مشخورما بچي له ډېرې لوږې زوف وکړ او بېهوښه شو. د بچي حال یې ډېر خراب و. اوږدلکۍ چیغې ویلې او مرسته یې غوښته. وش بیچاره اوس به څه کوې څه؟ سهار به دې څه در خوږوم توتي.
اوږدلکۍ خپل بچی په غېږ کې ورسره واخیست او ژړلې. غږ یې زیړې مشخورما واورېد. هغه په منډه هلته ورغله چې وګوري څه پېښ شوي دي. زړی بچی مې وګوره، هغه ژوندی نه دی. د ډېرې لوږې له لاسه داسې شو. صبر چې زه یو ځل وګورم. نه اوږدلکۍ بچی دې ژوندی دی. ته رښتیا وایې؟ هغه دې وګوره، زړه یې حرکت لري. راځه هله ونیسه، د موږ کور ته به یې یوسو. هلته خوړه شته، هله ونیسه. سمه ده، هله ونیسه زړی. دغسې درځه چې ځو. مورې زه چېرته یم؟ شکر بچیه چې ښه شوې. د ملګرې زړی کره یو. د خوړه وخوره بیخي به ښه شې. خیر یې چې زړی چې بچی مې دې له مرګ نه وساته. ما وبښه، تا سره مې ښه نه و کړي. هېڅ خبره نه ده، خو ولې د خوراک لپاره هېڅ پیدا نه کړل؟ هی زړی، تا سره ځکه ملګرې وم چې تل به د خواړه راته راوړل. له ټولو ملګرو سره مې همداسې کول چې ګټه به مې ترې ونه لیدله، بیا به مې ملګرتیا ورسره پرېښودله. اخره مې یوازې پاتې شوم. اکا زه اوس پوه شوم. په څه شي پوه شوې توتي؟ ووایه چې زه هم پوه شمه. اکا له ښارو مې چې ګټه ونه لیدله، بیا نو ورسره خفه شوم. اوس پوه شوم، زما ترې بښنه غواړم، بښنه. آفرین زما هوښیاره توتي، ښه شو چې پوه شوې. له ملګرو سره چې ملګرتیا کوو باید یوه هدف یا مطلب لپاره نه وي. که داسې وکړو بیا نو له ډول ډول ستونزو سره مخ کېدلی شو. ښه نو توتي، اوس د تلو وخت دی، ځه چې ځو. سمه ده اکا، د خدای په امان. ځه نو په مخه دې ښه شه ماشین وزریه توتي. ګران همزولو، دا کیسه مو چې واورېده نصرت الله ثانین د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې لیکلې او جوړه کړې وه. زموږ نړۍ زموږ راتلونکی.